دا ویډیو ډېر غوښتونکي لرلې. نن غواړو چې د دریو مهم موضوعاتو په اړه خبرې وکړو چې د معلولینو په اړه د خبرې کولو پر مهال له سپکاوي ډکې ژبې او یا پخواني او منسوخ الفاظ څخه ډډه وشي. لومړی داسې ژبه وکاروئ چې نرمه یا بېطرفه او مثبته وي او د هغه کس او حالت په اړه منفي قضاوت ونه کړي. دویم د معلولیت اصطلاح له کارولو څخه ډډه مه کوئ. دریم پخوانۍ او منسوخه ژبه چې په تېرو وختونو کې معلولین ته د سپکاوي او تحقیر لپاره کارول کېده ډډه وکړئ. یو بل تر ټولو مهم څیز چې باید ډډه ترې وکړئ هغه ژبه ده چې ریښه له هغه څه څخه اخیستل شوې وي چې د معلولیت روغتیایي بڼه یا خیریه بڼه وي. یعنې په دې معنا چې باید داسې ژبه ونه کاروئ چې د ترحم، ننګ یا شرم او د یو کس د کمزورۍ یا د احساساتو پارولو لامل شي، او پر ځای یې داسې ژبه وکاروئ چې نرمه یا بېطرفه او مثبته وي. د بیلګې په توګه د دې پر ځای چې ووایاست یو فرد له ویلچیر ته اړ دی، ووایئ چې هغه له ویلچیر څخه ګټه اخلي. له داسې اصطلاحاتو لکه رنځ یې وړه یا اخته پرېوت څخه ډډه وکړئ. د سکتې قرباني پر ځای کولی شئ چې ووایئ هغه کس سکته وکړه. دا موضوع په ځانګړې توګه معلولینو او هغو کسانو لکه رواني کمزورۍ ته ارزښت لري چې ټولنیز شرم او ننګ ورسره مل وي. د دې پر ځای چې ووایئ دا کس شیزوفرینیا یا رواني اختلال لري او یا هم د سکیزو اصطلاح وکاروئ، کولی شئ چې د دواړو یو پر ځای ووایئ چې دا کس د رواني اختلال نښې لري. د دې پر ځای چې ووایئ دا کس دوه قطبي یا بایپولر ناروغي لري، کولی شئ چې ووایئ هغه کس له دوه قطبي اختلال سره مخ دی یا هم دوه قطبي اختلال پکې تشخیص شوی دی. د نرمې یا خنثی او مثبتې ژبې کارولو ته لومړیتوب ورکړئ چې د لاسرسي پر اړتیا باندې ټینګار کوي. د بیلګې په توګه د پارکینګ ځای یا تشناب کمزوری نه دی او له دې بدتر باید د معلول اصطلاح ونه کارول شي چې دا تشناب معلول دی، بلکې د دوی ته د لاسرسي وړ تشناب او د لاسرسي پارکینګ ویل شي. په مخکینی ویډیو کې مې دا تشریح کړ که چیرې د شخص نوم لومړی ووایئ یا یې حالت، خو دې ته مو پام وي چې په دواړو حالتونو کې څه معلولیت له فرد وړاندې ذکر کړی یا یې وروسته، خو دغه جمله کې د همغه اړوند شخص تشریح پکې شوي دي. پر همدې بنسټ یو کس یا یوې ډلې ته داسې اصطلاحات لکه ویلچیري، معلول او ډاون سندروم درلودونکي کارونه ښه کار نه دی. دویم موږ غواړو چې له داسې ژبې کارولو څخه ډډه وکړئ چې مبهم وي یا سپکاوی پکې شوي او د واقعي معلول کسانو او د خلکو د لاسرسي اړتیاوې له پامه وغورځوي. دا اصطلاحات لکه ځانګړی ځواک، د بېلابېلو وړتیاوو لرونکي یا له ننګونو سره مخ، نه یوازې دا چې ماشومانه یا سپک اصطلاحات دي، بلکې هغه ستونزې او ننګونې له پامه غورځوي چې معلول کسان یې د ټولنیز بې برخیتوب له امله تجربه کوي. په ټوله کې له تاسو څخه غواړو چې له منسوخ او سپک اصطلاحاتو کارولو څخه ډډه وکړئ، لکه دا ډول او دا. همدا اصطلاحات پر سکرین ښودل کېږي. ډېرې داسې کلمې دي چې خلک یې کاروي، ممکن د معلولو کسانو په اړه نه وي، خو د هغه وضعیت په اړه وي چې د وخت په تېرېدو سره د معلولو کسانو د توهین او سپکاوي لپاره کارول کېږي. په دې ډول کلمو کې لکه ګډ، احمقه او یا هم کم عقله شامل دي. د دې ټولو اصطلاحاتو بدیلې کلمې هم شته چې کارول یې معلولینو ته سپکاوی نه ګڼل کېږي. د نرمې یا خنثی او مثبتې ژبې د کارولو پر مهال معلولینو ته له دا ډول کلماتو لکه عادي یا سلام ویلو څخه ډډه وکړئ. کولی شئ چې ووایئ نورمال یا روغ کسان. که چیرې یوې ځانګړې ډلې ته نغوته کوئ، کولی شئ ووایئ اوریدونکي خلک د کڼو خلکو پر وړاندې. د نن ورځ لپاره همدومره بسنه کوي. په راتلونکي کې به د هغو درې ناسمو باورونو په اړه خبرې وکړو چې د منسوخې ژبې سره یو ځای باید ډډه ترې وشي. له توجه څخه مننه. تر بیا ښې چارې.